Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. I hope you are fine and be ready for our today's online class. In today's lecture, I'm gonna talk about file 7, section B. You can park here. In the previous video, we've had the vocabulary and grammar section of this file. Now we would like to start teaching this pages or these 1 or 2 pages of this file 7b. Our topic is you can't park here. تاسی دلته موټر نشي ودروي یعنی اجازه نشته. Can I park here؟ دغه ځای کې موږ د خلاصه ډول سره وایي کوي شم دلته زه موټر ودروم. No, you can't. وای نه تاسو نشئ کوي. You can park in the parking lot. وای تاسو کولی شئ په پارکینګ لاټ کې خپل موټر ودروئ. First of all, cover the dialogues and look at the pictures. What do you think the people are saying? Listen and check. وای دا ډایلوګز پټ کړئ او عکسونو ته وګورئ. څه فکر کوئ دا خلک به د څه په باره کې خبرې کوي؟ By the way, now this time listen and repeat the dialogue. غوږ شئ او د دوو کسانو ترمنځ ډایلوګز د دا ورسره تکراروئ په ګرامر برخه کې. لکه څنګه چې تیره ویډیو کې موږ د کن او د کین استعمال ځایونو باندې غږېدلی وو، نو اوس په دغه ډایلوګز کې عملي ډول سره کن او کین استعمال شوی دی. تاسو ډېر متوجه اوسئ د دې هغه یوزیج استعمال او کم معنا مفهوم سره استعمالیږي دا هر څه په دې ویډیو کې واضح دي. Let's track 315. 3.15 1. Excuse me, you can't park there. No? Why not? The sign says no parking. Oh, I'm sorry, officer. Where can I park near here? You can park over there, ma'am, in the parking lot. Thank you, officer. 2. Hi, Matt. Hi, who's this? It's me, Ellie. How are you? Oh, fine, thanks. Matt, can you come to dinner on Friday? On Friday? Oh, I'm really sorry. I can't come. It's my girlfriend's birthday. Your girlfriend? Yes, Lucy, from work. Oh, Lucy. Sorry about dinner. That's okay. Bye. ډایلوګز په دې ډول دی وایي excuse me وایي وبخه you can't park there وایي هلته تاسې موټر نشئ ودروئ. دا ښځه ورته وایي no نشئ ودروئ. why not؟ ولې نه؟ پولیسمین وایي the sign says دغه علامه وایي no parking یا د موټر ودرولو منع ده. I'm sorry officer. نو دا ښځه ورته وایي بخښنه غواړم افسر صاحب. where can I park near here؟ دلته کوم ځای کې کولی شم نږدې موټر ودرومه؟ you can park over there ma'am. وایي تاسو کولی شئ هلته ودروئ ښاغلیه and the parking lot یعنې د موټرو تمځای کې. thank you مننه officer ښاغلیه. په دویم ډایلوګز کې hi mate سلام میډه. hi سلام. who is this؟ دا څوک دی یا څوک خبرې کوي؟ it's me Ellie. وایي زه یم کنه Ellie. how are you؟ تاسو څنګه سئ؟ oh fine thanks. وایي ښه یم مننه. mate can you come to dinner on Friday؟ وایي میډه کولی شئ فرایډی یا جمعې ورځې زموږ کره ماښامي لپاره راشئ. on Friday د جمعې؟ oh I'm really sorry. زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. I can't come. امکان نه لري چې زه راشم. it's my girlfriend's birthday. په دغه ورځ خو زما د ګرلفرینډ یا د ملګري کلیزه ده. your girlfriend ستاسې ملګری؟ yes Lucy from work. وکنه لوسی هغه د کار ملګری مې. oh Lucy sorry about dinner. بخښنه غواړم چې نشم کولی ډینر ته راشم. that's okay. وایي ټیک ده. bye. خدای په امان.
دا موږ سره ډایلوګس چیرې چې د کن مختلف استعمال شوی وو تاسو دا ډایلوګس بیا واورئ او ولولئ او دلته یو څه پوښتنې دي ځوابونه یې پیدا کړئ Why does the policeman speak to the woman? د عسکر ولې د ښځې سره خبرې کولې په همدې ترتیب سره درې نورې پوښتنې دي شپږ بلکې Try to find answers to all these questions is your homework. So once again listen and read the dialogue and you can find out the answers. دلته موږ سره بیا هم تاسو یو کړه بیا دا ډایلوګس وګورئ ولولئ او د کن مختلف استعمال ځایونه موږ ویلیو مثبت منفي سوالي طریقې موږ ویلیو په هماغه ترتیب سره تاسو دا خالګاوي بشپړ کړئ لکه ګوره په پازیټیو کې موږ د سبجیکټ او ورب په منځ کې کن استعمالو یو کن پارک اوور دیر په نیگیټیو کې او همدارنګه په انټراګیټیو کې په څه ډول کېږي تاسو باید دا جملې بشپړې کړئ For more grammar you can visit page 104 د نور ګرامر لپاره تاسو یو سلو څلورم صفحې ته لاړ شئ چیرې چې تاسو د کان او کین نور استعمال ځایونه یا هم نور تشریح شوی اوسي نو تاسو باید حتما یو سلو څلورم صفحې ته لاړ شئ ګرامر برخه ترسره کړئ او ایکسرسایز هغه موضوع تاسو عمل ته ترسره کړئ یو دوه ډېر سیم یا کلوز ساوندونه موږ سره دي یو بل اوازونه دي listen and copy the sound and sentences وی غوږ شئ دا اوازونه او جملې سره کاپي کړئ په هماغه انداز کې ووایئ په کوم انداز کې چې دیو تلفظوي تاسې هم ورسره تکراروئ 3.17 Cat Can I park here? Yes, you can. No, you can't. You can't park here. Computer. Where can I park? You can park here. په دې بله برخه کې وی listen can you hear the difference وی تاسو غوږ شئ آیا د دې دوو جملو ترمنځ څه فرق محسوسوئ او که دواړه ورته جملې دي 3.18 1. A. We can park here. B. We can't park here. 2. A. I can help you. B. I can't help you. 3. A. You can sit here. B. You can't sit here. 4. A. Mark can go with me. B. Mark can't go with me. This time listen again and circle either A or B دا دفعه بیا غوږ شئ ممکن A وی یا B وی چې کوم یو هم اورئ یعنی هر یو چې تاسو واورئ د هغه یو سرکل کړئ 1. We can park here. 2. I can help you. 3. You can't sit here. 4. Mark can go with me. دلته یو څه کوېسچنز دي وایي آیا که چېرته دغه پوښتنو ته ask and answer questions with a partner give affirmative or negative short answers وایي ځوابونه ورکوي خو کوشش کوي لنډ ځوابونه مثبت یا منفي ورکوي موږ پوښتنې عموما د توانایي امکان د کن باندې کوي یا جازي لکه که دا ځای تاسو غواړئ بشپړ کړئ can I park here نو ته باید منفي ځواب ورکړي no I can't can you come to dinner yes I can په همده ترتیب سره دا پوښتنې وکړئ او ځوابونه چې کوم ډول تاسو ته هدایت شوي اوسي په هماغه ترتیب سره ځوابونه ورکړئ it's your another piece of homework for your back at home homework look at the page 42 we got a grammar and we got a vocabulary lesson over here what do these signs mean ودا نخي علامات څه معنا لري explain with you can and can't
وای دغه نښې علامې څه معنا لري عموما ګوره دغه علامه چې راغلی اوس یو کراس اوسي نو دا په دې معنا اوسي چې کینټ یا نه معنا ورکوي او که دا نه علامه دا علامه نه راغلی اوسي نو بیا یعنی دا الاود دی یا پرمیسیبل دی یا هم اجازه شته ده نو زمونږ یو سل شپږشتم صفحې د هلته موږ د ګرامر اړوند یو څه نور کمن وربز عام وربونه اخلو ګوره پیج 126 یو سل شپږشتم صفحه که څه هم د ویکابلري یوه برخه موږ مخکې درسونو کې مغسې وه پارت 1 اوس یې پارت 2 دی listen and repeat the verbs and verb phrases وی غوږ شئ دا وربونه او کوم verb phrases دي د دې نه تاسې باید دا سره تکرار کړئ 3.20 1 Take a break. 2 Change money. 3 Use the internet. 4 Take photos. 5 Drive. 7 Park. 8 Come. 9 See. 10 Hear. دا هغه وربونه دي چې معناګانې موږ په ویکابلري برخه کې هم کړی خو بیا هم زر زر معنا کومه ټیک ا بریک معنا دمه کول یا وقفه کول چینج مانی پیسې بدلول یوز د انټرنیټ استعمالول ټیک فوټوز معنا عکسونه اخیستل ډرایو چلول پے بای کریډټ کارت معنا په کریډټ کارت یا په ذریعه پیسې ادا کول پارک ودرول کم راتلل سی معنا لیدل هیر معنا اوریدل نو په دې هیله چې دا لغتونه تاسې پراکټس کوئ ولولئ او معناګانو باندې کار وکړئ په عملي ډول سره مثالونه هم تاسې باید جوړ کړئ ورته لیټس ریټرن ټو پیج 43 باک واپس 43 صفحې ته ګرځو په 43 صفحه کې ګوره موږ دغه دوه نښې علامې موږ ته تشریح کړو یو دا پاسنۍ نښه علامه ده چې کوم کراس شوی ده دا معنا کینټ یا هم تاسې نشئ کوی او که دغه کراس علامه نه شوی بیا معنا ده چې دا کار کوی شئ نو دا خالیګاوې تاسې وایي په کینټ او همدارنګه کوم هغه ورب فریزونه هم چې واسه په هماغه په ذریعه تاسې باید بشپړ کړئ لکه یو کینټ swim here you can change money by credit you can pay by credit card here نو دې کې هغه وربونه چې کوم پاتې دي لږ مخکې هم چې ویلې هغه وربونو سره تاسو باید دا خالیګاوې بشپړې کړئ دا تاسو لپاره ډېر زیات مهمه ده وروستی موضوع هم هغه موږ سره د سپیکینګ او رایټینګ اړوند دی answer the questions with a partner دا هغه پوښتنې دي چې موږ په تیره ویډیو کې په کمیونیکیشن بینک کې ما تاسو ته ښودلې وي وای په دې ځوابونو باندې کار وکړئ at school can you آیا په مکتب کې دا کارونه کوی شئ can you come into class if you are late وای مکتب کې تاسو کلاس راتلی شئ چې ناوخته وي او په همدارنګه at work کې یا په کار کې تاسو دا کارونه کوی شئ at home کې تاسو دا کارونه کوی شئ نو که چېرته دا کارونه تاسو کوی شئ نو تاسو ولیکئ yes I can no I can't سره ځوابونه همدارنګه نور بحث یا هم ډسکشن وکړئ دا اوس تاسې د سپیکینګ یا هم رایټینګ برخه we write 2 things you can do and 2 things you can do at school work همدارنګه at home وای دو چیزونه چې تاسو مکتب کور او همدارنګه په کار کې کوی شئ ولیکئ او دو چیزونه چې تاسو یې نشئ کوی ولیکئ نو دا رایټینګ هوم ورک ده همدارنګه د پښتون د ځوابونه ورکول ستاسې سپیکینګ هوم ورک دی so I hope guys you will do all this housework I hope guys you will do all this homework you will study and you will practice even a lot so until we join you in another video wish you all the best تر راتلونکي درس پورې تاسو ته ښه وختونه